امید لرم چې تاسو به روغ او جوړ یاست ملګرو. په دې دنیا کې تقریبا 3000 ماران نسل شتون لري او ټول یو بل نه خطرناک دي او که د ټولو نه غټ مار خبره وکړو نو هغه ناکوډه مار دی. په غټوالي او سایز کې د ټولو نه غټ مار دی. نن په دې ویډیو کې به موږ تاسو ته ښایو د ټولو نه غټ 15 ماران او که تاسو هم داسې 15 غټ ماران کتل غواړئ نو دا ویډیو اخري پورې ضرور وګورئ او داسې مزیدار ویډیو دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. نو ملګرو نمبر 5 کې راځي برازیل ریور اناکونډا. سپتمبر 2014 برازیل په دریا کې یو کس مایانو نیولو ټایم کې یو داسې شي سره مخامخ شو چې د هغه سایز او وزن د هغه جال نه ډیر غټ و. دا خطرناک اناکونډا و چې د هغه سایز 18 فوټه او دې کس نه د تښتېدو کوشش یې کولو. بورجوس نوم دا کس د دې نیولو کوشش کول او دا مار د دې نه تښتېدو کوشش کولو خو د دې کس ښځې داسې کول نه بار بار منې کوو. دې نه پس بورجوس خو هغه پرېښودو خو په دې علاقه کې مایانو نیولو باندې یې $600 جرمانه کو ځکه چې دې سره په دې علاقه کې مایانو نیولو لایسنس موجود نه و. په نمبر 4 کې چې کم غټ مار نوم راځي د هغې نوم دی دینابو. ملګرو دا پټو د انډونیشن والا دی. په دې کې ښکاري چې یو مار په اوبو کې روان دی. دا تصویر د جهاز نه جوړ کړی دی. دا اناکونډا مار اوږدوالی تقریبا 100 فوټه دی. د دې تصویر ویلل نه پس کې دې کې ډېرې خبرې وشوې او ډېر خلک په دې حیران وو چې دا فوټوشاپ کې جوړ شوی دی او که رښتیانو داسې مار شتون لري. دا تصویر کلامپور اخبار کې هم چاپ شوی و خو د دې علاقې خلکو دا خبره هم کوي چې داسې مار دلته 100 بار لیدل شوی دی او د دې ځای اوسیدونکو خلکو دې ته نابخو نام ایښودی دی. دې مطلب دا دی چې دا مار ډېر زیات نقصان هم شي کولی او غټ ځناورو سره مقابله هم شي کولی. نمبر 3 کې راځي ملګرو میډوس. ملګرو میډوس په باره کې ویل کیږي چې اوسه پورې نیول شوی مارانو کې دا د ټولو نه غټ مار دی. د اکتوبر 2011 کې دا نیول شوی و او په یونایټډ سټیټس کنسا ښار کې یې نیولی و. دې مار اوږدوالی 7.6 میټره دی، یعنې 15.2 فوټه دی. دې مار سره د ټولو نه زیات عمر ریکارډ هم موجود دی. دې عمر 10 کاله دی او 15 خلک دا مار په ډېر مشکل سره نیسي. دا ښځینه مار دی چې د دې وزن 158 کیلوګرام پورې دی. نمبر 2 کې راځي ملګرو ورلډ لونګسټ سانک. ملګرو دا هم د دنیا کې د ټولو نه یو غټ مار دی چې دا نیول شوی په ملیشیا کې دی. دا په هغه ځای کې لیدو سره خلکو ونیو او نیونه وروسته یې بچ ځای ته یوړو. ویل کیږي چې دې مار اوږدوالی 6.3 فوټه دی او دې مار خپل ځان اوږدوالي له وجه په دنیا کې ورلډ ریکارډ هم جوړ کړی دی. په آخري معلوماتو کې ویل کیږي چې دا مار ویټ لایف کې کار کولو خلکو دا مار ځان سره ساتلی و خو بدقسمتۍ نه 15 هګۍ ورکولو وروسته دا مړ شو او دا ویټ لایټ والا دپاره ډېر نقصان وشو. ملګرو په دې ویډیو کې اول نمبر کې راځي جین کونینګ سانک. ملګرو کال 1943 کې دویم جنگ بریاعظم کې یو بلجیم پایلټ میشن نه واپس راتلو سره داسې پیشګوایي وکړه چې ټول خلک یې حیران کړه. دی په افریقا ځنګل کې دومره غټ مار یې ولید او حیران شو. دې نه مخکې چې هغه د دې ځینو واپس راستونو دپاره هلیکاپټر یې را واپس کړ او هغې د نږدې نه ویل او دا یقیني وشو چې دې دا څه لیدلي هغه یو غټ مار دی. دې پایلټ د اوچتې نه هم تصویران واخیستو خو نږدې تصویران اخیستو دپاره چې هلیکاپټر یې لږ راښکته کړ دې مار په حمله وکړه خو قسمت یې ښه و او ځان یې بچ سو. څه نقصان ورته ونه رسېده. اوس هم دې مار په باره کې خبرې کیږي او دا هم ویل کیږي چې دا مار اوږدوالی به 100 فوټه پورې وي. نو ملګرو په دې ویډیو کې درته ما 15 خطرناک ماران وښودل. تاسو هم چیرته لیدلی وي نو کمنټ سیکشن کې موږ ته ضرور ووایئ. داسې مزیدار ویډیو دپاره دا زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ورسره دا بیل آیکن هم ضرور ووایئ چې نوي ویډیو ستاسو سکرین ته ضرور راځي. نو دې ویډیو کې فلحال دومره دی. بیا در سره ملاویږي یو ښایسته ویډیو سره. هغې پورې الله حافظ.